خدای په نامه د رڼا ټلویزیون قدرمن لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. هیلهمند یم روغ جوړ صحتمند اوسئ او که د هېواد دننه یې د ژمي شپې ورځې په ارامۍ سره تېرې کړئ، که د هېواد بهر یې خدای مو زړونه خوشحاله لره چې بېرته افغانستان ته راشئ او خپل هېواد له نږدې وګورئ. زه نن د خپرونو د ثبتولو په لړ کې د هېواد ختیځ ته راغلی یم. زه د سروبي ولسوالۍ ته راغلی یم او په سروبي ولسوالۍ کې د ځوانانو سره خبرې کوو، د هټیوالو سره خبرې کوو، د کلیوالو سره خبرې کوو، مشرانو سره خبرې کوو. دا چې ښکلی موسم دی او تر څنګ یې هغه څه چې ډېر مشهوره دي دلته د سروبي ماهیان دي. تاسو حتما د افغانستان هرې سیمې څخه چې راغلي یاستئ سروبي کې مو ماهیان خوړلي دي. نن به تاسو باندې دغه ماهیان وګورم، د ماهیانو پخول به وګورو، دا چې کوم ماهیان ښه دي، د ماهیانو کاروبار تجارت څنګه روان دی. نو په دې هیله چې خپرونه تر پایه پورې وګورئ او زما ملتیا وکړئ. بخیر صحت ښه ده؟ خیرتي ده؟ نوم دې څه ده؟ سلیمان جان. ماشاءالله. د کوم ځای سلیمان جانه؟ د ننګرهار ولایت. د کوم ولسوالۍ؟ د بېسودو ولسوالۍ. بابا بېسودو کې څومره ښکلې سیمې دي، څومره ښکلی طبیعت لري. کور هلته ده؟ نه کور دلته ده. ښه دلته څه کوې؟ دلته موټرشۍ کوم هغه موټرشۍ مې ده. ښه دلته موټرشۍ څومره وخت کېږي چې موټرشۍ کوې؟ یاره داسې وایي یو 10 کاله به کېږي. مکتب ته ځې؟ هو مکتب ته څوم کې؟ اتم کې. ماشاءالله ماشاءالله. نو دا خو ډېر افتخار ځای دی. ګوره چې هر څوک دا ضرورت ده چې څوک به یو کار کوي، څوک بل کار کوي، خو چې حلال کار وکړو، حلال روزي وګټو او خپله کورنۍ ته ویسو. ورځ څومره موټر مینځې؟ یاره 5 دانې مینځو نو. 5 دانې. څو اخلې پیسې؟ باید د ګاډي بس 100 روپۍ الو. 100 روپۍ. که زه راشم ما نه څو اخلې؟ تا ته به خوښ وي. نه هسې نه کېږي. خیر ده زه به 100 روپۍ درکړم، هسې مشکل هسې موټر پرېمېږم. نو د کار نه دې راضي یې؟ کار د خوشحالۍ راضي یې؟ غوښتنې دې څه ده مثلا؟ غوښتنې دې څه ده د مثلا سوداګرو نه، د هېوادوالو نه دلته چې زرګونه کسان د ورځې تېرېږي راځي؟ یو بله موضوع چې هر څوک شکایت کوي وایي موټر ډېر ټکر کوي، وایي موټروان ډېر بې سره موټرواني کوي. دغه موټر ډېر ډېر ټکر کېږي. ټکر کوي که نه؟ غوښتنې څه ده د ډرایورانو څخه؟ ډرایوران تېز دي. څه ورته وینا لري که ستا په ځای څه دی کول ورته چې باید تېز لاړ نه شي؟ ښه. نو اوس ته اتم صنف کې په خیر سره چې مکتب د خلاص کې څه تصمیم لري چې کوم پوهنتون وایي په خیر؟ کوم باید ځای ته خوښېږي؟ کوم څه دنده باید جوړ شي؟ باید انجینر، ډاکټر، څه؟ انجینر. ماشاءالله ماشاءالله. ډېره مننه سلیمان جانه. موټر دې مینځه، مکتب دې ما درس دې ما کور دې ودان، انشاءالله خپرونې دې بیا وګوره. ډېره مننه. د مایپال په خلاصېدو سره داسې یو ځای ته راورسېدو چې ډېر ښکلی طبیعت لري، ښکلې ونې دي او دغه ځوانان لګیا دي، یو دوکان یې جوړ کړی دی او چای جوړوي، د شیدو چای جوړوي، خو ډېر خوندور دی. تاسو چې راشئ حتما د چای څخه ورور سلام جوړ په خیر. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. سعد د ښه د نوم دې څه ده؟ نوم مې زاهد الله دی. زاهد الله. ماشاءالله څومره ښکلی نوم. زاهد الله کوم ځای؟ زه د شینوار یم، د بالا د هسک یم. باه باه د هسک مینه ما اورېدلې دي، زه نه یم تللی خو وایي ډېر ښکلی ځای د هسک مینه. یوه ورځ به دواړه ځو په خیر سره انشاءالله تعالی. دا راته وایي چې څومره وخت کېږي چې دلته شیرچای پخوې، دوکان دې جوړ کړی دی، کاروبار څنګه ده؟ زما خو دغه ضروره تقریبا داسې 8 میاشتې مخوا شاید چې دغه کاروبار مې شروع کړی دی او ماشاءالله لږ لږ ګراک مې پیدا کړی دی. خو وخت په تېرېدو سره انشاءالله تعالی هر څه برابرېږي. بس یو کار چې کوو چې انصاف وساتو، عدالت وساتو، ګوره هر کار مخته ځي که نه؟ مثلا یو څه قیمت خرڅ نه کړو، خراب خرڅ نه کړو، کاروبار جوړېږي. څومره ملګري نور دوستان ته سره انشاءالله تعالی چې څوک راغلي دلته ما ته بیرته خوشحاله منه. شیرچای په یو ګیلاس په څو دی یو ګیلاس؟
شل روپۍ ګیلاس ورکوم صفا شیدې راوړم د کلي نه ماشاءالله وطني مکس شدې مکس دي نه پکې هو هغه پوډري شیدې نه دي پوډري شیدې نه دي صفا شیدې راوړم د کلي نه 40 کیلو 15 کیلو راوړم د خلکو ته بیرون ته چای پکې ورکوم خو پراټم پخوم پراټم ورکوم ساري چې کې دا خوراک پروشي ده کاروبار مثلا جيب خرچي وزي ان شاء الله څه بروزي ګټه بس ان شاء الله تعالی او شکر دی دا مګر څه کیږي دغه چې دی دا من پلار تر زیاده خدای څه کار کوي دا من سره کار کوي دا په حال ما سره د چې دغه شیرچه استاد دی سره او نو تاسو ګور ماشاءالله پهلوان زه دومره خرڅین چې د خپل خوري ولا خبر ولا دومره نه خوري ورا ډیر مننه کوم خدای په کاروبار کې برکات او چې موږ پس ځو خو نور ملګرو سره ګورو نور ان شاء الله وملید دا شکر زاید چې ځوانان مو کار کوي حلال روزي ګټي او د خپل خدمت د چې په دغه فضا کې خلک زی راځي مانځه ته کېږي او داس کوي او شي چای ورکوي تاسو نو کور دی ودان کور دی ډیر مننه خیر سي کور دی زه د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ دولتزی کلاسي ته راغلی یم موږ روان یو هاخوا چې د سروبي مایانو ګورو دا چې سروبي کې دوکانو وضعیت څنګه دی ځکه چې اوس د ژمي موسم دی د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه هېواد دلته راځي خوشبختانه چې د دغه سیمې به ممکن چې اوس یا د بلې سیمې درې تنه ښکلي مشران چې زموږ تاسو تکیهګاه مشران زموږ تاسو هغه کسان دي چې لاره راښیي لار راخی دوی پیدا کړ دوی سره به خبرې ولرم جناب سلام شه سلام علیکم بخیر سلامت خوشاله اوسئ قربان دې اول د ځان معرفي کړه راټل جوړ مسلم شمس من د کابل ولایت اوسیدونکی ډیر څنګه جناب دوه چکر سوای ولا خو داسې چې هوا سړه په کابل کې لږ زلم الله سو د سروبي خو ته میله او تفریح د دوستانو یارانو سره نو د خو ته فضا د هوا باور ډیره ښه ده او د خاطر راغل ملته او د ورځ لزره په خیر دا دوه ملګری دي ملګری مګم کوروم یو څو کلنی ملګری به یاره د 150 کلو پیځو والا بشک زه چې ته یو څه راته ډیر جالب ده زموږ د ځینې ملګري شته خو ټول ژوند لري خو دا اوسنۍ ملګرتیا به داسې دي چې یو کال دوه کاله درې کاله بیا خفه یو بل سره پخوانۍ ملګرتیا ته 240 کاله رسېږي دا علت څه دی مخ ولا د شله سمغ په صداقت و ډېر ایمانداري و ډېر خیال و او موږ اوس هم په میاس کې یواره چې تاسو چې تزو کې نو هغه ټلیفوني تماسونه همیشه لرو یو د بل اله خبرېګو او پوښتنه یو د بل کوو دا نو د دنیا ده هغه ښه خاطرې له دی بل لرو او دا خاطرې همیشه موږ غواړو چې ژوندۍ پاتې شي او څو چې ژوندۍ ژوندۍ چې اوس تللی به سروبي خو ما نه بخوړل بلې لاړو سروبي دغه وړاندې بازار د نوم نه راپیادېږي خو ډېر ښه بازار ده او واقعا ډېر ښه مزناک مایي و اما هم د خپل وطن مایي د فارمونو د وطن مایي و ډېر ښه ستره پاک صفا صحي موږ ډېر خوشحاله وو او راضي وو له دغه سرویس ډوډۍ نه یو مایو نه بالکل مننه خب بسیار علی آصف خودت معرفی بکن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اسمم آجی مرزا محمد غازی یک تن از باشندگان ولایت کابل می باشم امروز تاریخ 12 روز سه شنبه با جمعی از دوستای ما و اندیوارای ما مدیر صاحب بزرگ مدیر صاحب محمد سالم خان آجی صاحب محمد شجاع خان و خودم سال یک دفعه یا سال دو دفعه سه دفعه با جمعی از یارای خود از دوستای خود ماشاءالله می خواهیم یک چکر طرف سروبی بریم بالا سروبی همونطور بریم طرف جلال آباد از جلال آباد بریم طرف لغمان بیشک دوستای خودم ببینیم اندیوالای خودم ببینیم یک آب و هوای خوب ماشاءالله چې امی ظاهرا ماشاءالله حتما در باطن محمد ماشاءالله عرصه تان تو انسانای خوب و پاک و متدین هستید خوش آمدین قربانت خودت یک آدم شریف هستی خودت یک آدم نیک هستی قربانت صحتمند و آرام باشی ما تقریبا در حدود 30 سال زیاد کم میشه ماشاءالله این دوستی مزمت از ما دی وقتا یک سال دو سال سه سال خفه از رفیقا بگن خلاص دیگه دوستا هستیم و همچنان کارمندای شاروالی کابل هستیم عرصه ما بیشک کارمندایی که شاروالی کابل همیشه وقت برای مردم خدمت میکنه و او هفته قبل برنامه داشتم دو برنامه داشتم سر پلای هوایی داشتم و یک موضوع دیگه پارک شارنا بود یک کامرامین سر پارک شارنا یک دو برنامه داشتم بعد سعادت شاروالی کابل هم بله و برای فعلا همین شاروال صاحب کابل که زیاد زحمت ها میکشه کار ها میکنه آدم خوبی هم است دیگه ما کارمندای شاروالی هستیم دیگه
امروز از ماهی کدام رقم خوبش است؟ ما یک در رقم ماهیش حالا گفتم میگی این ماهی یک قسم از این ماهی کدامش خوبش است ما بگم والا بیادرزاده میگه به خراس بیداری به بیسار مایی ولی اگه ما بفهمیم همونجا که میریم بگین این خاردار است این بیخار است این کلان است این خرد است یه طور است یه طور است اینیش 4 ساعتی 4 نیم ساعتی 5 ساعتی 6 ساعت میگه بیادر ما هر کدامش که خوب است همون پخته کو جور کو که توکل تو حلال بخوریم پس بریم به طرف کابل جان. دریوری کدام تان میکنن ناصر؟ دریوری آیسه شجاع. خو از این میپرسیم که دریوری بسیار خطرناک است در ایران هر روز چند تا کار میشه متاسفانه. والا خو یک ذره بی احتیاطی دریور است. احتیاطی بکن بخیر. بیشتر از لیسانس نداره خودتر است. آیشه بازم خوش آمدی میشه که خود معرفی بکنی. بخیر باشین. قسمی که پیشتر دوستان معرفی کردن ما حاجی محمد شجاع باشنده کابل. اگر فعلا روز رمضان میاندی والا و درسا نقل و حساب چکر ماهی خوردن آمدیم. خب میگه راننده موترم خودت هستی؟ بله راننده. خود چقدر وقت میشه رانندگی هم میکنی موتر داری؟ والا ما اگر بگوییم از پدر موتر دار بودیم. امی راست چطور است؟ به خدا قدر خطرناک است. در چند ساعت میری راست بگوش؟ راه این راه واقعیت موتروانی استاد نه استاد احتیاط است. بالکل. اگر احتیاط نباشه مشکل و یکی دوم از که برادرایی که 90% نو یاد گرفتن اینا میدونن نگاه یعنی من فکر میکنم که از 60 80 بالا در ایران پادکست دارن. جا امکانات ندارم جای دواندن یک پیامتون بگیریم به دوستا که میل ازم میبینن حتما دوستایی که می پیام و میز که این برادرایی که میان کوشش کنن احتیاط کنن نه خدا با زندان و شفاخانه گپا بکشونن نه با فامیلای خدا غمگین بسازن و کوشش بکنن احتیاط کنن توجه کنن چاره‌ها را امی گلایی‌ها را سایه دید ندارن یا کوشش کنن که حادثه رخ نده. بسیار تشکر هستم. بخیر باشین. بخیر باشین. بخیر باشین. سلامت باشین. قدرمنیدونکو تاسو د رڼا ټلویزیون څخه دغه راپور ګورئ چې موږ د هېواد ختیځ ماهیپر څخه راکښته شوي یو د سروبي ولسوالۍ دولتځای سیمې ته راغلي یو. ماشاءالله دلته هوا ډېره ښکلې ده لکه د پسرلي هوا او ډلې ځوانان د بېلابېلو ولسوالیو سیمو څخه راځي دلته چکرې وهي. دا ځوانان مې را پیدا کړه ویل چې راځه ورسره خبرې وکړو چې څه قصې لري څه نوي موضوعات لري. ټول ستړي مه شئ ټول ستړي مه شئ ورور ته هم سره مه شئ. صحت دې ښه ده؟ خیر وخت صادق دی. دا نوم دې راته واخله نوم څه ده؟ عزت الله ده ورور. عزت الله ماشاءالله قد ډېر ډېر والیبال خو به ډېر نه کوې والیبالر خو به نه یې؟ نه والیبالر نه یم خو نور تمرین کوم. ښه ماشاءالله د کوم ځای ورور؟ موږ د پور کلي دولتځي. که دا سروبي ولسوالۍ دولتځای سیمه ده؟ ولسوالۍ سروبي ده قریه دولتځي ولایت کابل. ښه د ده ټول نومونه به راته ووایل دا څوک دي؟ د نوم عزیز الله ده دا خپله د موږ کلیوال ده. ښه بېشکه. د نوم خاکسار ده دا موږ دا کلیوال. ډېر شوخ راته ښکاري مثلا. او شوخ که نه زه خو پوهېږم. دا هم کلیوال ده او دا خپل هم کلیوالان دي. که دا ټول کلیوالان یې. څه کاروبار کوئ مصروفه یې؟ موږ خپله و د میانو تجارت کوو. ماشاءالله خو دا مان ډېر دا فارمونه راوړئ. و په کراچۍ نه راوړو اوس خو لارې بندې ښه اوس خو لارې بندې دي اوس به دا فارمونه نه بشرېږي. اوس د قندهار نه د ایران نه خپله موږ کار کوو. قیمت خو به ډېر نه خرڅوي. یاره نه موږ خو خپله همدا پروژه څنګه د کلي خپل کورونه د خلک شوي دغه سیمه ښکلې ده چکر هم څه کوله؟ ولا ډېر ښه ښایسته ماحول ده مازدیګر کې ډېر ښه خوند سړی ډېر ښه طبیعت د سړي راسره. که ماشاءالله دا یو موضوع دلته ډریوران ډېر په تیزۍ زه هره خپرونه کې دا یادوم ډریوران ډېر په تیزۍ ځي څه رقم خبره ده؟ باید احتیاط وکړي که نه ټکرونه ډېر کېږي. ډېر دلته داسې ځوانانو سرونه خوړلي دا ډېره خونړۍ لاره ده باید ډریوران هم دا هیله ده باید دوی احتیاط وکړي. د افغانستان په هره سیمه کې که نه یو څه مشهوره وي که نه مثلا که یو څوک لغمان ته مثلا چې ځي هلته د جلبۍ ورته پخېږي جلبۍ ورته ډېر هغه وي که نه یا مثلا د ننګرهار خواخوا د مارکو روش دی دغه سیمه کې د سروبي د مایي نه پرته هغه څه چې کورنۍ خواړه وي څه مشهوره دي څه شته ډېر؟ زمونږ دلته همدا میان مشهوره دي دا په میانو باندې مشهوره دلته زموږ کې څه کرل کېږي آیا حاصلات د ځمکې څه دي؟ دلته خالي بس موږ خپل حاصل دغه رومیان وړی کوو او غنم. ښه ورور ستا نوم څه ده؟ نوم یې ثناګل دولتځای. ثناګل دولتځای د دولتځای کلي سروبي ولسوالۍ څه کاروبار کوې ورور؟ دلته خو زموږ کاروبار ماهیګیري ده. که ټول چې ماهیګیري ده ماهیګیري کې صرف دا مشخصه څوک نه دي معلوم څوک دا کوم ماهی ښه ده ولې زما حیران پاتې یم که چې هر چېرې ځې وایي دا ماهي ده دا دومره ماهي ده دغه اصلي ماهي کوم ماهي ده رښتیا به راته وایه کوم ماهي خوندور ده؟ خوندور خو د وطن ماهي ده چې دا د وطن ماهي خو دا اوس دا فارمونه ډېر راځي که نه فارمو کې لکه ګراس ورته وایي څه ورته وایي دا ده او دا ده کوم یو ډېر ښه دي؟ ګراس ماهي باندې اوس موږ روان یو هلته که نه چې بلکې وخورو کوم یو وخورو؟ بس الله دې باندې وخوره کې خدای دوا کړه ګراس باندې دي ګراس باندې دي. وطني نه پیدا کېږي که پیدا کېږي کم پیدا کېږي قیمت یې هغه بیا خواږه دي. خوام دي ګراس
د بند نغلو سروبي په ولسوالۍ کې مو د ځینو ښکلو ځوانانو سره خوند روان وو ماهي خوړلو ته مل چې راوګرځېده قصې به وکړئ چې هېوادوال پوه شي نور ځوانان پوه شي څه پیغام ځوانانو ته لري ستړي مه شئ ټول ته ستړی مه شئ خیر سره داسې تصفیې قرارې دي کور د ودان ښکلی نوم دی ورته ورور نوم خو بې رحمت الله ده د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د کاریز بکر اوسېدونکی یم ډېر ښه دا ملګري نومونه راته ووایه ملګري څوک دی دغه دغه نعیم خان نومېږي او دلاور خان او ظفر خان دغه راته ډېر شوق ښکاري دا ولا د تره زوی یم دا ډېر یو کلک ملګری ټولې تره زمانې یو په چکر باندې راوړي ماشاءالله 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 نو پاس ته ماهي خوراک ته ضرورت ده چې روژه مو نیولې ده یا روژه مو نیولې بس لپاره خدای انشاءالله دې بس قبول روژه ماتي ته خو یو دا وعده وده که چې روژه مات کې به حتما ماته دعا کوئ ګوره انشاءالله. وطن ته به دعا کوئ د دعا وطن به ټولو ته د لوی افغانستان لپاره دعا کوئ چې په خیر سره چې زنځیرونه مات شي او تر پښتونخوا پېښوره پورې بس چکر لاړ شو ما انشاءالله تر اټکه پورې چې لاړ شو موږ خوند کوو موږ چې چکر ووایو چې ترتیب برابر شي چې الله پاک یو ښه وطن راکړي ان شاء الله ان شاء الله یو څه به راته ووایي چې راځئ د خپرونه د رڼا ټلویزیون څخه ټول ځوانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ګوري ځوانان ته پیغام واخلو هغه ځوانان چې په وطن کې دي پاتې دي مثلا ته خپل یو ځوان د ځوان د مشکلاتو ستونزو خبرې دا په ټولو کې ځوانانو ته پیغام ولرو ځوانانو ته خو مې پیلن دا پیغام دا اول دا ځکه دا خپل ځان مقایسه کوم ټول ځوانانو ته دا پیغام دا چې باید د وطن لپاره کار وکړو د ازادي لپاره کار وکړو او بل ټول باید سره یو موټی شو دنیا ژوند هسې تېرېږي چې یو موټی سو ډېر خوند کوي دا وطن به جوړ شي موږ تاسو ته او خارجانو ځوانانو ته خو مې دغه ده چې باید پیسې وګټي وطن ته راولېږدي دی وطن لپاره ګټه بالکل هلته د ګټې هلته لږ چې وطن پې جوړ شي وطن جوړېږي په دې باندې بالکل بس خدای دې تاسو روژه هم قبوله کړي او خدای دې دغه د ځکه چې ټول وروڼه یو ټول مسلمانان او افغانان انسانان بیا د تره زمن چې خوږی ډېر خوند کوي که نه هغه بعضې بخیلي او بدنیتي کوي دا خوند نه کوي ځکه چې تره زوی دې ښه وي ته ورسره ښه یې که نارامه وي ته ورسره نارامه یې که نه حقیقت د تره زمان ډېر خوند کوي ولا موږ ډېر تره زمان لرو ډېر زیات یې موږ سرتورانو باندې یادېږو ماشاءالله راځو دلته دې ټولو سره بلد یو خو بس چکر هم راووایو دا شمېره د اخلم بګرامۍ ته حتما راځم ځکه بګرامۍ ولسوالۍ ما نه ده لیدلې خو ډېر ښکلي ځایونه لري ډېر پورته به موږ کلي ته راځي چې موږ یو کلي خپرونه واخلو بیا به تا ته خپله خوند درکړي یو شروع خبره کوي ترخه شروع داسې یو ډنډکی در باندې وکړو ډنډکی زما خوښېږي بالکل ډېره مننه کور مدان خدای مو آباد لره ډېره مننه کور ودان خیر اوسئ خیر اوسئ خدای پاک ډېره مننه نو لیدونکو د سروبي ولسوالۍ د بند نغلو سیمه ده هغه سیمه چې لسګونه هوټلونه لري او هلته ماهي پخوي خو د دوی ټولو څخه هغه څه چې مشهوره دی وړکی ماما دی چې له کلونو مخکې زه ډېر خوشحاله یم چې نوم مې اورېدلی چې وړکی ماما او ماهي پخوي دلته هره ورځ لسګونه کسان د ماهي خوړلو لپاره راځي د ورځنه مې سر وخوړه او ښکلی د ماهیانو بوی هم دی ښکلي ماهیان هم پخوي وګورو چې څو ډوله ماهیان لري څنګه پخوي قیمتونه څنګه دي سلام مشهور خیر علی جوړ ساته کړه اول د نوم راته ووایه نو مبارک نه ګلولي دا ګلولي ماشه ګلولي د دغه سیمې لاندې سیمه دا جوړکی ما موراري ما اوه دا جوړکی ما خلا نشته لکه چې نن نه نشته نه ښه نو څنګه دي مایان وضعیت څنګه د اوس خو د پښتونخوا لاره باندې ده نو دغه مایان کوم ځای راځي ته مایان اوس تاجکستان نم راځي او ایران نم راځي ښه څو ډول مایان لرو دا مایان خو زه سپونه شم څوک وایي چې یو ډول مایي ښه ده څوک وایي بل څو ډول مایان لرو اوس په فیل حاله موږ سره څلور ډول مایه ده یو قسمه چې د تاجکستان دی او یو قسم چې دی فن خپل مایه ده باندې مایه شته فن کې مایه شته قیمتونه څنګه د ډېر قیمت نه وي اوس کیلو 4.5 500 خپل چې دی دن مایه ده کیلو په 200 روپۍ ده هغه بیا خوب ده او کومه مایه ده هغه بازار څنګه دی بازار څنګه دی ځینې خلک وایي دا وایي بعض کسان هغه یو طریقه متل دی وایي نام به کسه کادان بشي نو وایي نوم چې وباسي بیا هغه کیفیت خرابوي معیار خرابوي ستاسو خو ماشاءالله اوس ډېر مشهوره سوي یاستئ تاسو خو منئ چې ماشاءالله د معیار خوند خراب شوی وي کار مو پخوانی ده نه نه انشاءالله ما پخوانی کار ده پخواني نه لا ښه څه وایم دا شکر ده اوس کار ښه ده مخکې کار ښه ده او شکر ده دغه معیار کوم اور کې چې مثلا اور ډېر یې که کم یې کوم غلط ډېر ښه پخېږي اور چې برابر نه زیات دي نه کم بیا مهر ډېر ښه راځي پکې که اور زیات دي بیا شاوخوا سړېږي مابین یې کم پاتې کېږي او اور چې بیا په خپل حالات کې بیا مهر ښه راځي ورځ تقریبا څومره څو کیلو مالو پخوي یاره دې معلومات دا تخمیناً لږ زر ووایه معلومات نه دا 10 منه 20 منه 15 منه دا معلومات هم نه ده کړی بازار شته ماشاءالله او ښه ده شکر ده دا بازار پورې ده داسې وخت شوي چې څوک راغلي خبرې مې دونه ولا مثلا ماهي خوړلي ځوانان دي امکان دي پیسې ورسره کمې وي پیسې ترې ورک شوي وي پیسې نه وي داسې قرض معامله خو به کوئ قرض معامله هم نه ده کړې خو داسې وخت راغلی و یا څوک موبایل هغه کوي څوک یو شی هغه کوي نو اکثره چې بیا په خلکو پوه شو که نه اعتباري خلک یې نه موبایل کې یا په یو شان کې نه خو بیا پرېږدو راځئ چې پیغام دې واخلو هېوادوال تندوس د رڼا ټلویزیون څخه د ګوري له لندن څخه نشرات لري د هېواد ګوټ ګوټ کې خلک د ګوري څه پیغام لري افغانستان خلکو ته د افغانستان خلکو ته د ټولو اسلامونو نیکې هیلې اول احترامات وړاندې کوم دوم نړیوالو ته او ټولو هېوادونو ته ټولو ته هغه ده چې همیش د
کوي او هغه ونه کړي او څوک ځیز ته روان دي خارج ته قچاقي لارونه دونه هغه وکړي زیاتره وخت او بس نو ټولو ته سلامونه وړاندې کور دې ودان ډېره مننه کور ودان بیا ورځ بله زوس ماړه وي ورځ بله زو بیا مایان خورو پیسې درکوو خو قیمت یې به نه راکوې چې هر وخت راته د خپل ځای د معیار ډېره مننه تاسو وړکی مې ټول ملګري ژوندي لري او دا ستاسو حق دی چې هغه خلک خپرونه هېوادوال وګوري نو کور ودان مننه بس خیر اوسه. بل یو ورور سره مې سلام وکړو سلام جوړ په خیر وعلیکم سلام خیر راغلی ستړي مه شئ ژوندی اوسې خوشحاله اوسئ د خلک به چې د وړکي ماما څه کېږي وړکي ماما سره نانبه یم ډوډۍ پخوم اوږدې بېشک هغه چپاتي والا چپاتۍ والې خوږې خوږې ډوډۍ ډوډۍ ورځ څو ډوډۍ پخېږي د ورځ کې ښایي کله دې یو 500 پورې 800 پورې 1000 پورې شل پیدا دا نه 100 روپۍ ده جوړې ده جوړې ده که نه اوس یې پخې روانې دي روانې دي یا 15 دانې ما ته پخې کې پیسې در کوم په دې شرط چې ښې پخې چې کور دې ویسم بالکل خلطه کې به د نواچو پیک پیک اندله که دلته یې پرې راسره نه مایان هم داسې مایان چې کوم مایان غواړي کور تاجکستان غواړي بېشک د مایانو په اړه ته څنګه د مایانو بازار څنګه دی د مایانو بازار په نامه خورا خپله ماشاءالله وزن دې ښه دی مایع به ډېر خورې ډېر به خورو وای ګرم مې ده او هوا یخه ده د مایع کوم قسمت ما دا چې د مایع سر قسمت ودا ډېر قوي شی غوړ چې لري ودا ډېر ښه ده کوم قسمت ډېر ښه ده لکه چې مثلا غوړ یو قسمت لري وای زیګار یې ښه ده یا داسې دا ځای ښه ده ډېر قوي ده دې مې کې خپله چربي ده هغه ډېره ښه ده ضرر نه لري هغه ډاکټرانو مایع ضرر نه لري داسې قوي شی دی د ژمي لپاره چې بې اندازې موږ وړکی ماما خونده کړو دا غونډي غونډي چې یو وړي بېشک رښتیا وایي وړکی ماما دا ملګري چې غونډې ماشاءالله پهلوان دي د مایع غوړ د اومیګا 3 چې ورته وایي خلک هغه دواګانې خوري خو دا طبیعي ده نو بیخي طبیعي ده اصلي شی خدای د رڼا تلویزیون ټول لیدونکو دې ګوري د افغانستان ګوټ ګوټ کې د نړۍ ګوټ ګوټ کې یو څه وینا به حتما هېوادوال ته لري اوس هېوادوالو ته دغه غواړو چې الله دې روغ او جوړ لري او وطن دې الله زموږ جوړ کړه او خوشحاله اوسئ او آباد اوسئ کور دې ودانی صاحب خدای دې بازار لره ډېر مننه رضا خان دولتزی او دلته دا واته کاله کېږي چې په سپینه ماڼۍ کې محفظي کوم مایان پخوم مایان پخوو چرګان پخوو د چرګ کړی پخوو ژوندي مایان لرو پارمي مایان لرو او انشاءالله هر وخت زموږ غوړي تازه وي او ښه سپېشل مایان ورکوو ښه تازه مایان ورکوو خلکو ته مایان خو د شپږ رقمه مایان لرو ان اووه رقمه مایان لرو وطني مایان شته دي پاکستاني مایان شته دي اوس خو د پاکستان لارې بندې دي خو د مایان هم پکې ماتې شوي دي او انشاءالله چې ښه خوندور ژوندي مایان لرو ورځ خو داسې ورځ راځي چې فرق لري داسې ورځ راځي 200 کیلو پخوو 100 کیلو هم پخوو 50 کیلو هم پخوو ورځ پخوو د جمعې بیا تقریبا 300 کیلو 400 کیلو تر 200 کیلو پورې مایان پخوو د جمعې ورځ ګربان دا ذاته طریقه غواړي دا خو موږ واته کاله دې کار کړی استادین کړی دا اوله شاګردي کړې بیا استادان سوي په دې کې دا یو دغه مساله ده دا اته رقمه مساله په دې کې مکس ده دا سپیشل د پاکستان راځي دا مساله د ښه ذایقهداره ده داسې مایان کله پاخه سي دا بیا په سر باندې ورته وهو انشاءالله ډېر خوندور راځي څنګه چې مخکې مې وویلې چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو ولایتونو څخه هیوادوال مو راځي یا یې کار وي د دې لارې څخه تېرېږي دلته تمیږي او مایان خوري او یا هم داسې ده چې راځي مستقیما د میلو لپاره دلته څو تنه هیوادوالو سره مې سر وخوړی چې دوی د میدان وردګو ولایت څخه راغلي دي دوی یو غټ موټر یا ټرک لري یا ټیلر ورته وایم هغه لري کاروباري خلک دي دلته راغلي دمه یې جوړه کړې ده لمونځ کوي ډوډۍ به خوري ورسره کیسې بولي راځي صاحب ستړی مه شې
جوړ یې محترم قربان دې ژوندی اوسې د میدان وردګ ولایت د کوم ولسوالۍ د سید آباد ولسوالۍ سید آباد ډېر ښکلې ولسوالۍ ډېر ښه طبیعت لري د یوسف خیل د کلي اوسېږي. قنوتمند درزو مڼې خو به لري د مڼو وخت کې بیا د یادو نه ځي یوسف درزو څنګه ته خو را مخه دې کړې دلته والا دغه د مورینونه دي د دوه ساعت د موټر دی د راغلم داسې په منظره باندې یا په چکر باندې چې جلال آباد ته ولاړلو پرون شپه تمامه شپه مایزل وکړو اوس بیرته راوګرځېدلو هلته مو غوړي بار کړي وو غوړي خالي کړل بیرته غوړي مې کوم ځای بار کړي وو غوړي مې د پرونه را بار کړي غوړي قیمت څنګه ده اوس ښه شوي دي قیمت شوي دي ارزانه دي څه ښه شوي دي ډېر ښه نه دي ښه شوي د روسیې نه راځي نه د مالیزیا او د اندونیزیا که هغه هم ننګرهار ته به یې وړله هغه هغه خو نه څه بار کړي د هغو خو خالي راغلل د هغو کوم بار نشته د پاکستان لاره بنده ده بس خالي راغلل اوس بیرته کابل ته په خیر روانې بیرته کابل ته ځي که چې ډریوري څوک یې وراره ده که ډریور هم دغه وراره دی احتیاط کوي احتیاط کوي ولا عجب ځینې پیښې ګورم خدای زه هره خپرونه کې یادوم چې په دغه لاره کې به تاسو هر ځل چې راځم څو پیښې وي والا خو داسې موږ وینو هر څوک وینو بعضې د ډریورانو د بااحتیاطۍ نه بعضې د غټو موټرو والا احتیاط هم کو والا یو څه احتیاط خو ضرور دی باید وی کو خپل ځانونه په نظر کې ونیسي ځانونه په خطر کې ونه چوي ځکه چې په دې لاره باندې دا ډېره باریکه لاره ده او ډېر تیز موټر ځي داسې کار باید وکړو چې ځان ته هم پام وکړو او د خلکو سم پام وکړو اجب لکه تمام حتمن لمونځ به کوئ د ماین لپاره راغلی ماین بخورئ نور یاره دلته ډوډۍ دا مایي هر چا نه پوښتنه کوم کوم مایي ښه به مایي دی چې خلک والا که زه خو ډېر علاقه هم نه ورسره لرم دغه د راده کشمیس یو رقم زراعتي ده د روسي تخم په نامه باندې دي دغه ښه مهم دي ډېر ښه صاحب ډېر ښه ډېر ښه ورور ته د نوم راته وایه سلام شه سلام شه جوړې په خیر ښه جوړې حضرت نور یم د یوسف خیل د ولسوالۍ سید آباد ولایت یوسف خیل د ولسوالۍ یوسف خیل د کلي یوسف خیل کله څنګه دا څه کوي ډېر ښه پیدا کېږي مڼې به لري نو د مڼو وخت ډېره ښه دی او مڼې هم لري بانجان هم لري او کومه میوه چې شین ده میدان وردګ ماشاءالله شین ده او خلک هم ډېر مهمان نوازه دي زه ولایت تللی یم دغه تنګي ته سلوګر په لار راغلی یم خو ډېر ولسوالۍ کې نه یم ګرځېدلی حتما سید آباد ته درځم په خیر باید هر کله راوړم ته د افسا کښې شوې څنګه د موټروني په لاین کې څه رقم ده سخته ده والا خسته ده د سخت خو به تر اوسه نه یې کړې او په مخ خو به د ډېر حادثې شوي چې لیدلي دي په سترګو په دغه لاین باندې مې په وړه ورېدلې چې حادثې دغه واړه موټر زه فکر کوم چې همیشه علامات وي ځکه غټ موټر لار نه ورکوي څنګه نه واړه موټر په دې علامات دا کوم نه کنټرولېږي دا څلوېښت ټنه موټر دی هغه نیم ټن وزن لري هم د دغه موټر مخ ته وراچوي هغه حتما ټن بالکل کورم په وردګ کې ده کورم په وردګ چې د کاروبار خو تاسو چې ځئ شپې در باندې وځي ورځې در باندې وځي څومره وخت کور ته ځئ اوس ښه دی اوس کمیسیونونه د موټر ګوزو کمیسیون کې ودرو بیا یو لاش په شل شپې کورو بیا ورسي او ته د موټر سره مسافر ونه ان شاء الله ډېر مسافر که د خو نه بیرته خالي روانې بیا به په خیر معلوم نه ده چې هرات ته ځئ که مزار ته ځئ معلومه نه ده که نه چېرې چې روزي بنده وي همالته ورځئ هر ځای روزي بنده که راځئ خو لیدونکو ته د پیغام ولرو هغه هېوادوال چې همدا اوس موږ تاسو ګورئ خو د پیغام ولرو یو غوښتنه د هېوادوال ته خبرې ده چې د هېوادوال نه څه غواړئ څه به ورته ووایي چې ښه وي خوشحاله ژوند ولري دا خبره ښه وخت تېر کړه چکر مکر وایي بس موږ او یووالی اتفاق ولري یووالی اتفاق ولري کور د ودان کور د ودان قدرمنو لیدونکو ګرانو هېوادوالو په دې هیله چې د نن ورځې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي موږ هڅه کوو تر څو پر د هېواد ګوټ ګوټ ته ولاړ سو د بېلابېلو هېوادوالو سره خبرې اترې ولرو د هېواد د فرهنګ او کلتور بېلګې راواخلو تاسو ته در وښیو تر څو پر د هېواد ګوټ ګوټ کې تاسو بلد شئ نن هم هیلهمند یم چې سروبي مو لیدلی وي د سروبي مایانو د پخولو د مایانو د خرڅلاو په خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي او په دې هیله چې کله چې دې خوا راځئ ډېر احتیاط کوئ چې که موټر کرا نیسئ او خپل موټر مې په احتیاط راشئ او د سروبي د ښکلې طبیعت څخه خوند واخلئ زموږ اوسنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي تر بلې خپرونې مو پاک العمل د خدای په